د ننګرهار مرستیال والي او د اطلاعاتو او کلتور رئیس له خبریالانو سره د دوی د کار او مسؤلیتونو په اړه وغږېدل او د خبریالانو پر ستونزو خبرې وشوې. له خبریالانو سره د همغږۍ دا ناسته د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا تنظیم شوې وه. د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد وویل خبریالان د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې رالنډولی شي او په دې برخه کې مؤثر رول لري. هغه وویل شرایطو ته په کتلو سره باید د خبریالانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي او لاسنیوی یې وشي. موږ د ننګرهار کوم مطبوعاتي ملګري چې دي کوم رسنیو والا ملګري دي د ټولو خپله برخه کې ډېر کوشش کړی دی او هلې ځلې ډېرې کړي دي. نو دغه ملګرو سره که وخت په وخت باندې ناسته وشي دوی غوښتنه هم دغه ده چې موږ ولایت سره باید چې وخت په وخت سره ناسته وکړو. نو دغه ملګري خو اکثره ټول بلدي دي او ټول یې پېژني او دوی داسې ډېر معاشات هم نه لري او نه ډېر داسې امکانات لري. نو که د امکاناتو برخه کې همداسې د خصوصي سکتور او همداسې یا د یونیسیف والا دا خلک مخکې به دوی خلک به ډېر سپورټ کول. دوی امکانات نه بیخي کمزوري دي. دلته په غونډه کې مسؤلینو یو وار بیا ژمنه تازه کړه چې خبریالانو ته به د اطلاعاتو په لاسرسي کې همکاري کوي او په دې برخه کې شته ستونزې به له منځه یوسي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري وویل له رسنیو سره پر وخت معلومات شریکول دې لپاره اړین دي چې د افغانستان خلک له فعالیتونو خبر شي او د بهرنیو رسنیو له منفي تبلیغاتو مخنیوی وشي. نو دغه د معلوماتو شریکول یقیني ضروری دي چې دا د رسنیو سره شریک شي چې زموږ او ستاسو مخالفه رسنۍ هغه بدل خبره کوي یا خبره بالعکس کوي ولټه خبره کوي. نو هغې نه به دا ښه وي چې هغه تاسو سره معلومات اول نه شریک شي او تاسو هغه صحیح معلومات ورکوئ نو د هغوی خوله به بنده شي. دا بهرنۍ رسنۍ خو اکثر داسې دي دوی ټولې خبرې دروغ کېږي. دوی یو معلومات زر خپور کړي وري کړي بیا زموږ ملګري چې کله هغه صحیح راپورټ او صحیح خبر دوی نشر کړي نو د هغوی هغه خبره خپله باندې باطله شي. په غونډه کې چې له بېلابېلو دولتي او آزادو رسنیو خبریالانو ګډون کړی و د داسې غونډو جوړېدلې وستایل او وایي په دې سره خبریالان هڅېږي چې په ښه توګه خپل کارونه ترسره کړي. دوی وویل چې مسؤلین باید غږ واوري او همیشه د اطلاعاتو د شریکولو په برخه کې همکاري وکړي. خبریالانو په خپلو چارو کې د مسلکیتوب او بې پرېوالي ژمنه وکړه. نو که چېرته دغسې ناستې جوړې شي زه په دې باندې ډاډه یم چې د خبریالانو غږ به تر مرکزه هم ورسیږي او همدغسې ناستو ضرورت دی چې باید خبریالان او مسؤلین په خپلو منځو کې خپل هغه ستونزې سره شریک کړي تر څو خبریالان وکولی شي د نظام په ګټه باندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. دغه ناسته کې موږ ځینې غوښتنې لرلې چې مثلا معلوماتو ته لاسرسی دی د خبریالانو ځینې ستونزې چې له دوی مو وغوښتل چې د حل لپاره اقدامات وکړي او ډاډ راکول شو چې په نږدې راتلونکي کې به هغه ستونزې چې اوس هم خبریالان ورسره لاس و ګرېوان دي د حل لپاره به اقدامات وشي. له دې وړاندې خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو هم د اسلامي امارت له مسؤلو ادرسونو همدا غوښتنه درلوده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي.